دوستانو په دغه دنیا کې په میلیونونو انسانان ژوند کوي، مګر د هغه څخه ځینې داسې کسان دغه دنیا ته راځي چې دنیا بدلوي. مارک زکربرګ هم یو داسې نوم دی کوم چې هغه په خپل ژوند کې دومره پرمختګ کړی دی چې ځینو کسانو ته یوازې د خوب په څیر ښکاري. یو ځل بیا ښه راغلاست. نن به موږ د مارک زکربرګ د ژوند په باره کې خبرې کوو. نو د دې لپاره ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. شاید تاسو د مارک په داسې راز باندې خبر شئ چې تر اوسه پورې نه وئ پرې خبر شوي. د مارک اصلي نوم دی مارک الیټ زگربرگ او هغه د مې په 14 په 1934 په نیویارک ښار امریکا کې پیدا شوی دی او د 2024 کال له حساب سره هغه د 40 کالو دی. د مارک د کوچنیوال څخه د کمپیوټر شوق وو، د کومې وجې چې هغه په کوچنیوالي کې د کمپیوټر د پروګرامونو په جوړولو اموخته وو. نو د دې لپاره د هغه پلار د هغه سره په پروګرامینګ کې مرسته کوله. د مارک دماغ په د کمپیوټر په اړه دومره تیز چلیدلو، کله کله به هغه داسې سوالونه کول چې د کوم جوابونه به د هغه پلار هم نشوي ورکولای. نو د دې لپاره د هغه پلار د ده لپاره د کمپیوټر استاد په کور کې ولګولو چې هر ورځ به مارک ته پروګرامونه ورښودل. مارک په کمپیوټر کې تر دغه حد تیز وو چې هغه ته به کله کله د هغه استاد هم د سوال جواب نشوي ورکولای. مارک سکول په انګلند کې ویلی دی او د هغه وروسته هغه نور تعلیم په هاروارډ یونیورسيټي کې کړی دی. هغه دغه تعلیم په نیمایي کې پرېښی دی ځکه مارک زکربرګ په پروګرامینګ کې دومره مصروفه وو چې هغه د وجې هغه یونیورسيټي پرېښودله. د مارک پروفیشن انټرپرینر، سافټویر ډیولپر، کمپیوټر ساینټیسټ، بزنسمین، انویسټر دی. اوس راځئ د مارک زکربرګ د کریډر په باره کې خبره کوو. دوستانو دا خو موږ وویل چې مارک زکربرګ د کوچنیوال څخه په کمپیوټر کې تیز وو. د هغه د لیاقت اندازه د دغې خبرې څخه لګیږي چې هغه ته به کله کله د هغه استاد د سوال جواب هم نشوی ورکولای. مارک په 12 کلنۍ کې یو میسنجر جوړ کړی و، د کوم نوم چې هغه زیک میک میسنجر ایښی و او د دغه میسنجر استعمال یې دغه و چې هغه به یوازې د خپل پلار سره خبرې پرې کولې. په کوم عمر کې چې کوچیان بازیانې کوي په هغه عمر کې مارک زکربرګ گیم جوړ کړلو. مارک چې کله درس ویلو په هغه وخت کې یو کتاب و چې د هغه نوم فیسبوک و. په هغه کتاب کې به یوازې د شاګردان عکسونه او د هغه معلومات به ول. د هغه وروسته مارک د پیش ماش په نامه یو ویب سایټ جوړ کړلو. د دغه ویب سایټ مهمه خبره دغه وه چې په دغه کې به د نجونو او هلکانو تصویران یو ځای کېدل او د هغه فرق به یې رایستلو چې په دغه کې تر ټولو ښایسته څوک دی. د دغه ویب سایټ مهمه خبره دغه ده چې مارک زکربرګ په دغه ویب سایټ کې د هاروارډ یونیورسيټي ټول شاګردانو عکسونه ایښي ول او جمع کړي ول. او په هغه وخت کې د هاروارډ یونیورسيټي ویب سایټ یو ډېر طاقتور ویب سایټ و چې د پیش ماش په ورځ د مارک زکربرګ هغه هیک کړلو. په 2004 کې مارک زکربرګ د فیسبوک په نامه یو ویب سایټ جوړ کړلو او دغه ویب سایټ یوازې په هاروارډ یونیورسيټي کې مشهوره و او وروسته ورو په نورو یونیورسيټیانو کې هم مشهوره شو او د وخت په تېرېدلو دغه ویب سایټ نور هم مشهوره شو. او کله چې دغه ویب سایټ مشهوره شو نو مارک سوچ وکړ چې ولې نور هم دغه ویب سایټ سم نه جوړوي چې ټولې دنیا ته ورسیږي او د ټولې دنیا خلک یې استعمال کړي. نو د دې لپاره مارک تعلیم پرېښود او یو ټیم یې جوړ کړلو او په دغه ویب سایټ باندې یې کار شروع کړو. تر 2015 پورې په دغه ویب سایټ باندې نور هم کار وشو او نور یې هم سم جوړ کړلو. او په 2007 کې په فیسبوک کې په لکهاو پیجونه او وایډیانې او کاروباري پروفایلونه هم جوړ شول او هغه وخت هم ډېر ژر راغللو چې فیسبوک په ټوله نړۍ باندې پاچاهي کوله. او په 2010 کې ټایم میګزین د مارک زکربرګ نوم د دنیا د امیر خلکو په لیست کې هم واچولو. او په 2011 کې دغه ویب سایټ تر ټولو مشهوره ویب سایټ وو او دغه ویب سایټ له وجې له مارک څخه د نېټ بادشاه هم جوړ شو. کله چې مارک فیسبوک جوړ کړلو د مارک عمر یوازې په دغه وخت کې 19 کاله وو او په دغه عمر کې د دنیا حیرانه کړله او د خپل مهنت له وجې مارک زکربرګ ځوان بیلیونر هم حسابل کیږي. د ډسمبر په میاشت کې په 2014 کې په ورلډ میګزین کې د ورلډ موست پاپولر کسانو کې هم وحسابل شو او په 10 نمبر راغللو. مارک د هغه وروسته فیسبوک او انسټاګرام مالک هم دی. د فیسبوک، واتساپ او انسټاګرام څخه د ډېرې پیسې لاسته راځي او نن د یوازې د فیسبوک په اپیس کې د 50,000 څخه زیاتو کسانو ته وظیفه ورکړې ده. راځئ اوس د مارک زکربرګ د فیملي په باره کې خبرې کوو. د پلار نوم یې ایډورډ زکربرګ دی او د مور نوم یې کورنه کمپنیر دی. 3 خویندې دي چې نومونه یې رنډي زگربرگ، ارلی زگربرگ او ډونا زگربرگ دي او د ښځې نوم یې دی پریسیلا چین او 2 بچیان یې دي چې د یوه نوم یې دی مګزیما چین زگربرگ او د دوهم نوم یې دی اوګسټ چین زگربرگ. دغه یې فیملي تصویر دی. او اوس د مارک نیټ ورت د 2024 د حساب څخه 1.4 بلیون امریکایي ډالرو مالک دی.
اوس د مارک زکربرګ کور درته ښایو. د مارک سره ډېر پراپرټیانې موجودې دي. په دغه کور کې د خپله کورنۍ سره اوسي او دغه یې په 7 میلیون ډالرو باندې اخیستی دی. په دغه کور کې هر ډول اسانتیا موجوده ده. د پیکنیک ځای، د ساتیري ځای، د کباب ځای، سپا روم، لګژري بیډروم، سویمینګ پول، باغ او عالیشان اشپزخانه هم پکې موجوده ده. په همدا ډول د مارک سره ډېر عالیشانه موټران موجود دي او عالیشانه جیټ تیاره هم ورسره موجوده ده چې دغه جیټ د کلیستروم جی په نامه ده چې قیمت یې 6.5 میلیون امریکایي ډالره ده. په دغه جیټ کې پرایویټ سیستم موجود دی، د میټینګ ځای موجود دی او همدا ډول د مارک سره د دنیا ګرانبیه موټران هم موجود دي. رویالز، بوګاټي، مرسیډیز دا ټول ورسره موجود دي. دوستانو په همدې ځای ویډیو ختموو. که مو چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ووایئ چې راتلونکي ویډیو د چا د ژوند په اړه جوړه کړم.